ما غرض یو دغه وکړئ ما په نورالله یا بند واټ کې دې ولیدې دوی خو جیله نه ایستلي موږ خو جیلو له تلي بند واټ په جیل کې د ګردو سخت ځای که نن هغه انګرېز د دې و نن به ته چا در غاړه نه نیولې نن به ستا ایجوکیشن پر ځای و نن به ستا صحت پر ځای و نن به تا ته چا دا نه ویل چې ته څوک یې نن به ته په هسپتال کې پورې پورې ولې نه کېدلې نن به ته تشناقکار په دفتر کې چا نه پورې ولې د دې معنا دا ده چې په سلو کې 100 کسان ووټ استعمال کړي 80 کسان نه مایوسه دي د دې ملک د نظام څخه د ووټو څخه د حکمرانانو څخه هغه مایوسه دي زم د دې نظام باغي یم تم د دې نظام باغي نو باغي خو سم ملګري سي خپل ووټ په زما په سچ یو خبر ته کوم چې خواره سبا د نتیجه خرشد دا به مې چې چاته مور کړی و دا خلوص کامیاب د دې چرچ وای د پای د خوا بازي و د سر له خوا نه و بازي د پای د خوا و چې چا 200 ووټ اخیستي و هغه کامیاب چې چا 2 لکه ووټ اخیستي هغه ناکام بازي د پای د خوا و موږ لا خطا و چې ما مونږ زه باچا مو وخت را وزرا هغه شدي ورشتي ول د لشکر چستي اخون خورستان نه اوس ما نه راځي چې د کینو لشکر جوړی شي نو دا غته چې دا شدي چې هر ځوان هر شپینجری هر امزولی غواړي دا چې زه نوکري پیدا کړم زه کاروبار پیدا کړم زه ټیکه واخم زه یو ځای ته ځان ورسوم د پیسو لالچ بیخي ډېر سوی دی خو چې په داسې حالات کې چې یو څوک دا احساس کولی سي او دا احساس پکښې وي چې نه د دې قام د دې ولس د دې خاورې ضرورت نه ماسټري ده نه کلریکي ده نه افسري ده نه ټیکه ده نه دولت دی د دې قام سباون د دې قام ژوندون د دې قام چې سبا د دوی به کومې خواته ځي د هغه ژوند په دې کې دی چې موږ ژوندي څنګه پاتې سو نن چې کوم حالات یې پر تا باندې که ته راواخلې په نړۍ کې که ته راواخلې د پښتنو د افغانانو وینه د دنیا در هر شي ارزانه ده دلته اوس د دنیا هر شی ګران دی دلته که ارزانه دی هغه د پښتانه وینه ارزانه ده هغه دلته پښتون چې دی د هغه قیمت داسې دی چې هغه پرې کې دی تا خلک پر بر ناکه وز دی تا خلک پر بر ناکه زیروي نو بیا چې ته سره سبا ښه ډفټي پیدا کړې سبا ته دولت پیدا کړې سبا ته ښه ټیکهدار سې ښه دلسې بیا به ته څه وکړې په دنیا کې ژوندي قومونه چې کم قومونه په خپل نړۍ په خپل تاریخ کې ژوندي پاتې شوي دي هغه د ګردو د مخه خپلواکي ترلاسه کړې ده نن ته غلام یې نن ته د غلامۍ ژوند کوې نو که ته نوکر هم سې که ته ښه ډپټي پیدا کړې که ته ټیکهدار هم سې که ته ښه بنګله هم پیدا کړې خو ته به یې غلام د پښتون تاپوس مومنټ ملګري او د پښتون تاپوس مومنټ معین و منشور صرف اور صرف دا دی چې موږ غلامي نه منو زما او ستا پلار او نیکه د چا غلام نه پاته سوی دی نه غلامي منلې ده که ته د تاریخ په اوږدو کې ولاړ سې زه یې باچا ناست دی پر تاریخ تر ما ډېر خبر دی که ته د تاریخ په اوږدو کې ولاړ سې نن هم انګریز چې د دې ملک څخه زما او ستا پلار او نیکه وشړی جنگ د څه شي و جنگ د اکاو د غلام او که بیا د هغه کارونه راواخې نن هم دا ستا وطن ته چې دا ریلوې لین تللی دی دا د پاکستان په اویا کالو کې نه دی جوړ شوی دا د ده دی نن هم که ته د پاکستان نظام راواخې دا د دوی چې کوم قانون دی آئین چې دا موږ چې د دوی قانون ورته وایي دا دفات چې د دوی غدي دا د نن د انګریز غدي نن هم ستا په ګرد بلوچستان کې یو ټي بي هسپتال دی هغه انګریز جوړ کړی دی
نن هم ستا په کوټه کې چې راواخې چې کوم په لویه زلزله کې چې کوم بلډینګان پاتې شو هغه د انګریز راپاته سوي دي نورګه د کوټه ورانه شول نو بیا انګریز ولې د دې وطن نه موږ پسې واخیستی زما او ستا پلار مې نیکه ولې پسې واخیستی صرف غلامي یې د دغه نه منل پرون ما په دغه کې ویل چې مولانا رومي وایي دی چې کور ته رالی نو د ډېر خوابدی وایي د ده څلور پوښتنه وکړه چې نن دویمه د ته داسې ما ته ډېر داسې ظهیر را معلومېږي و ده ورته ویل زه خوابدی په دې یم چې انګریز خو به موږ پسې واخلو لیکن چې کم خلکو ته موږ پاتېږو بیا به هر سړی دا ارمان کوي چې هغه انګریز شو ولې په هغه کې عدل و په هغه کې انصاف و که نن هغه انګریز د دې و نن به ته چا در غاړه نه نیولې نن به ستا ایجوکیشن پر ځای و نن به ستا صحت پر ځای و نن به تا ته چا دا نه ویل چې ته څوک یې نن به ته په هسپتال کې پورې ولې نه کېدلې نن به ته تشناقکار په دفتر کې چا نه پورې والې خو خبره دا شی وله چې نن موږ د هغه تور انګریز په لاس ورلو چې نه انصاف پکښې دی نه دلیل پکښې دی نه د قرآن پر قانون د سره ځي نه د پاکستان پر آیین د سره ځي چې ورته راسه دا ستا د پاکستان آیین چې تا جوړ کړی دی راسه پر دې راسره کښېنه پر دې نه سر کښېني چې ورته راسه پر قرآن راسره کښېنه پر قرآن نه د سر کښېني چې ورته راسه پر رسم په رواج د سره راسه پر دې نه د سره ځي نو بیا هغه انګریز شو که دی ښه دی نو ما تا ته هغه انګریز شو کم از کم عدل یې درلود انصاف یې درلود ګوره د تاریخ دا وایي چې زما او ستا کم هغه خلک چې د تاریخ په اوږدو کې ژوندي دي چې دوی به ونیول بیا به یې پانسۍ کړل لیکن بیا به یې خپل قام و خپل ولس ته په ډاګه ورکړل چې دا موږ پانسۍ کې دا دغه نن شیرجان دوی پانسۍ کوي چې هغه ښځو ټپې پر جوړې کړي دي وایي چې پانسۍ ته یې خېځوئ شیرجان سګرېټ ولګوئ شیرجان چې دوی پانسۍ کوي بیرته خپل قام ته په لاس ورکوي نن هم په لورلایي کې د قبر دی د جیل و مخ ته شاید زوی سیدانه کې زه نن دا درته ووایم نن ستا قام ستا د قام ښه مړی یوسي قبر یې نه معلوم دا یې مړم کې دا یې تا ته هغه ډیډ باډي یې لا تا ته نه درکوي نو بیا دی شو که انګریز ښه دی خبره خو دلته د حد د انصاف ده چې د تا سره انصاف د ما او تا سره انصاف څوک کوي د ما او تا سره دا حساب څوک کوي زما او ستا خالد دا جرم دی چې بایي که دا مطیع الله په یو شي کې انوال دی یو جرم یې کړی دی تا عدالتونه جوړ کړي دي ستا آیین دی ستا قانون دی ستا پاکستان دی عدالت یې پیش کړه برایي زموږ ملګري نیول سوي دي عصمت کامرې وډو نقیب الله نقیب خیبر ته د شپې له کړی و عصمت ناست دی زه ورته ته دا وایم که عصمت یو جرم کړی دی را دې ولې و عدالت ته دې پیش کړي که په عصمت کې کم جرم شته پانسۍ ته دې وخېږئ لیکن که جرم نسته دا غوا ده اوس به دا خبره ته نه کوي چې تا دا سړی تا غوا کړی دی که تا دا خبره وکړه بیا ته د دې آیین د دې قانون ته دا غدار یې او دلته راځو اوس و خپلو ځانو ته بیا راځو عزیزانو دا د تا سره هغه تور انګریز کوي دا د تا سره چې پر کومو دغه باندې ناست دا د تا سره هغه خلک کوي بیا ستا قام د تا سره څه کوي که ته خاموشه یې که ته چپ ناست یې دی و تا ته وایي دا ګوره دا د ایسای خلک دي دا نن خاموشه دي د قام پر خبره خاموشه دي نن و قام ته ورپېښه د دی خاموشه دی او که ته بیا خبره کوې بیا هم دی وایي دی دا ایسای دی دا ګوره دوی ځوانان یاست په هوټلانو کښېنئ په مختلفو کلیو کې کښېنئ
هغه د 20 زلمۍ خبره چې ما وکړه د هغه دغه اصلي داسې دی چې 20 زلمۍ مطلب دا دی چې هغه خپل تحریک څه رقم چلوي څه رقم یې منظمه کوي. بیا نن د سوشل میډیا دور دی. د سوشل میډیا په دور کې د دوی څه اوی اختیار شته. ګوره پر موږ باندې اخبارونه بند، اخبار د پی ټي ایم بیان نه ورکوي، ټي وي کې د پی ټي ایم بیان نه ورکوي چې هر کوم غټه جلسه وي کې ستا په ټي وي کې نه ښکاره کوي. دا ستا کام دی چې ستا کام د تا سره دا کوي. اول ته هغه ته وګوره. زه د دوی څه زه پوښتنه کوم د سوشل میډیا دور دی. په پنجاب کې یو سپی مو ګټر ته ولویږي 3 ګنټې یې ښکاره کوي. وایي داسې ګټرو د دې ګټر سر خلاص بیا راغلی دا سپی کې ولوېدی دې 3 ګنټې ښکاره کوي. ستا په دې وطن کې زما هغه ورځ هم په یاد کېږي چې په وزیرستان کې 200 مشران ملکان بم دماکه وسوله مړه سول. 200 کسان، د 200 کسان زیات زخمیان وو. زما هغه ورځ هم په یاد کېږي د ثانیه مرزا واده و، دا د شعیب اختر سره شعیب ملک سره د دې سره واده و، لیکن د ثانیه مرزا پلنګ یې ښکاره کوي. 200 ملکان یوه خواته چې د وزیرستان کې مړه وو، 200 کسان زخمیان هغه یې نه ښکاره کول. دا ستا د میډیا حال دی چې په یو طرف ته پر میډیا ته ټي وي وګورئ، ته جیو ټي وي راواړوئ، ته ارواي راواړوئ، ته دنیا راواړوئ، ته بل ټي وي. پر دې کې مخصوصه خلک ناست دي 24 ګنټې مخصوصه خلک ناست دي د هغه انټرویویان یي. د نن پر بلوچستان یا د پښتون پر مسله یا د بلوچ پر مسله یا پر وزیرستان یا پر پېښور یا په بل ته ماته راوښیه چې تا ته کوریج یې درکړی. دا یو. ستا په نصاب کې چې موږ تعلیمي نصاب ورته وایو، ستا په نصاب کې تا ته سر سید احمد خان درښیي، تا ته علامه اقبال درښیي، تا ته قید اعظم درښیي، تا ته دننه باچا خان درښولی چې باچا خان د دې قام دپاره څونه مبارزه کړې ده، تا ته خوشحال بابا درښولی، تا ته رحمان بابا درښولی. ستا د قام اکابرین تا ته نه درښیي. په دې نه درښیي که ته د خپل د اکابرینو په تاریخ خبر سې، بیا خو نو ته چې بیا ژوندی قام بیا به ته د هغو لار په مخه اخلې. لیکن دی تا ته سر سید احمد خان درښیي. دا دی د نصاب حال دی. موږ وځان ته دا وایو دغه نږدې سیند په سیند کې نن هم بورډونه یې په سیندي دي، افایار یې په سیندي دي، اخبار یې په سیندي دي. خو تی به ډېر القوام به شاید په دا سیند کې به مزدوري کوي یا به څوک هوټلان څوک په دغه تې ورسې پوښتنه وکړي. لیکن تا ته دا یو شی تا ته نه درورکوي. د قام د ژوندون دپاره دا د څوک مسخرې نه بولي. دا نن به دلته هر څو ځوانان چې ناست دي دا ځوانان څه دي؟ په هیروشیما کې چې څه وخت انقلاب چې دوی دغه راوستي د حتمي دغه بعد صرف 3 کسان او یوه ښځه ورسره وه. 3 کسان یوه ښځه. ښځې دا قرباني ورکوله چې خپل ځان یې خرڅوي د دې قام د دې ولس د دې خاورې دپاره. 3 کسان بیا دا کول چې هغه به هغه کسان ورته وژل چې د ملک کم دشمن به و هغه یې ورته وژل. په 4 کسانو باندې دوی انقلاب راوستلی دی. د تاسو خو لښکر دی، لیکن زموږ لښکر مات ولیدی. زموږ د لښکر جوړېده به موږ څنګه کوو؟ دا زه چې دا دغه کوم دا سوشل میډیا خو ستاسو په لاس کې ده. دا خو کارآمد راوستی سئ. نن نورالله کریم په جیل کې ناست دی. ما هغه ورځ یو دغه وکړئ، ما پر نورالله یې بند واټ بیولی دی. دوی خو جیله نه ایستلي، موږ خو جیلو له تلي میاشتې مې کې تېرې کړي دي. بند واټ په جیل کې د ګردو سخت ځای دی. ما ور کام به پر راپورته سي، کام به پر دې غږ وکړي. د یو څو کسانو ما سیوه کام داسې بند واټ پېژندی نه چې پر دې باندې د سوشل نور خو هېڅ نشته. په کور کې ناست دی چې ته ما ته دا کور زه دا ځوانان وینم کلاشینکوف ښکاره کوي یا بل شی ښکاره کوي، خو دا وچلوئ.
دا تی نسي چلولی چې د موږ څه د دې قامه څه ایز پښتون پی ټي ایم رامې سات کې د پاره علاقه ایز پښتون پی دا نسي چلولی چې د پښتانه قامه سره دا بد کیږي چې په میډیا کې د پاره ځای نشته. ما خو د نن د ځوان سره دا نه ویل چې د څه کلم په لاس کې ولو د په سوشل میډیا باندې ښکاره کوي دا پر موټر لوړ ولاړي لا په دروازه کې ورخیږي یا که څوک نه پیژني یو یې عجب سیستم شروع کړی دی چې د کلاشینکوف والا یې دی دی منډه پسې وایي سلفي جناح ای دا ته څه کوې دا خو د قام هغه جاسوسان هغه خلک دي چې دا دوه کلاشینکوفه د ظهیر باچا اوس په خپل د مقاله کې درته وویلې چې د دوه کلاشینکوف او تور شیشې په لاس ورکړي ته سلفي ورسره اخلې ته سلفي پر څه شي ورسره اخلې د دې قام دپاره ډېر ننګ کړی دی د دې قام دپاره ډېر غیرت کړی دی د دې قام دپاره اواز پورته کړی دی د دې قام دپاره جیل وړی دی دا خو ستۍ وایي چې دا شعور خور کوي او دا شعور که تی نه کوي خور سبا به ستۍ څاري ټیک ټاکونه جوړوئ ټیک ټاک د دې ټیک ټاک یو مقصد خو به و دورې ولاړ څه ټیک ټاک جوړ کړه بیا به څه پر هغه روډ جوړ کړه کار څه ټیک ټاک جوړ کړه د دې اوس څه معنا ده خو قلم ورښکاره کوي قام ته چې دا قلم باندې څومره ترقه کیږي په دغه ټیک ټاک کې دا ښکاره کوي چې زموږ قام خو دا ټیک ټاک په دغه روډ باندې دغه کوچان چې ځي دا روان چې چیرې کالي چیرې دغه د دې غږ جوړ کړي چې زموږ قام سره دومره بد کیږي د یو سکول غږ جوړ کړي چې په یو سکول کې ماسټر نه او ټاټ نه وي زما نن هم په سکول کې ورسئ ته سکولو کې داسې سکولونه شته چې الخوان به یې پر خاورو به ناست ټاټ به نه وي د پنجابي بچی نن هم د کمپیوټر سربازي کوي ستا بچي د ټاټ نشته په سکول کې بیا هم ته وایه چې زه قام یم او زندوی قام یم د پښتون غلام قام نشته چا درننه پورې ماته دې یو څوک راوښیي چې د سکول ټیک ټاک یې جوړ کړي چې په دا سکول کې دا شته چې په دا سکول کې ډیسک نشته په دې سکول کې اوبه نشته په دې سکول کې چاردیوالي نشته په دې سکول کې پنکه نشته دا ټیک ټاک د ځان غږ جوړوي واره بال دوري ورته واړوي بیا بال دوري ورته واړوي بهی زه ستا بال څه کوم کې ته دوري اړوي کې دوري اړوي دا د قام په کومه ګټه دی د قام په ګټه ماته راوښیه چې د قام د ګټې دپاره تا څه کړي دي او که موږ بیا داسې دغه خبرې درته وکړو بیا به ته خواره سبا ده کوي دا ستۍ پر وژو یو ډېر غټ دغه دی چې ته یې باید وکړئ باید چې ته یې ویښته یار او دا خامخا نه معنا نه اوس په دې کلي کې څو کوره دي په مندوړه کې څو کورونه دي ګوره ته یو حساب وکړئ په پاکستان کې د ننه څه یوه میاشت مخکې الیکشن وشو دی لږ یو شي ته حساب کوئ سرکار دا وایي زه نه وایم چې 18% ووټ استعمال شوی دی په شلو کې 18 کسان ووټ استعمال کړی دی نورو ښځو زه بیا شل د دې معنا دا ده چې په سلو کې 10 کسان ووټ استعمال کړي 80 کسان نه مایوسه دي د دې ملک د نظام څخه د ووټو څخه د حکمرانانو څخه هغه مایوسه دي دا 80 کسان خو به نو ما ورته ځو دا 80 کسان زما او ستا د فکر خلک دي ورته په دې باندې به دننه تی دا حساب څه کړی دی چې زما په وطن کې ووټ وسو وړمه ورځ زه پر دې نه ځم چا وکړي چې شي وسو څه رقم وسو زما د ووټ سرکار نشته زه دا درته وایم چې 100 کسانو کې 10 کسان ووټ استعمال کړی دی 80 کسان چیرې دي هغه کسان مایوسه دي د دې نظام څخه چې یو سړی د دې 80 کسان د نظام څخه مایوس یو شل یو خواته یي بیا به دا ملک څنګه چلایه نو د دې معنا خو دا ده چې په دا مندوړو کلي کې 10 کسان ووټ اچولی دي 80 خو نه دي اچولی 80 ولې لایق دي زما څه کار چې د څوک راسي زه څه کوم که زه بچا کامیابه کیږي که مطیع الله کامیابه کیږي که دغه کامیابه کیږي هغوی زه څه کوم زما په ګټه چې شته خو دی په سبا خپله ځان له تجارو الکسیزو دغه اخلي زما په ګټه چې شته آیا ستا حالات بدل شوی دي ستا د سکولو حالات بدل شوی دي ستا د هسپتالو حالات بدل شوی دي
ستا د تانې حالات نه بدل شوي دي، ستا د شناخت کارت حالات نه بدل شوي دي. نو خو نظام چې دوی خلک د نظام څخه مایوسه دي، 80 کسان چې مایوسه دي، دا 80 کسان باید چې ما او تا د ځان ملګري کړو چې راسه د ما سره ملګري وکړه، زم د دې نظام باغي یم، تم د دې نظام باغي، نو باغي خو سره ملګري سه. او یو خبره زه بله درته کوم، دلته دا زموږ سپین ږیري دا ډېر خلک دا وایي پی ټي ایم والا چې دی دا ملک ماتوي، د دې سره ملګري مه کوئ، بیا جیلونه د کیسه ده. زه به ته یو خبره وکړم، په حقیقت درته وایم د پی ټي ایم په جیل کې دومره خوند شته چې د چا په وزارت کې نشته. دا په حقیقت درته وایم. ته د پی ټي ایم سره د زړه ملګري وکړئ، بیا ته خپل مینه محبت وګورئ چې خلک دوی سره څونه مینه کوي، په دې کې څونه مینه ده. دغه د تابلا پر درته دغه نه کړل، د فکر ملګری د وینې د رشتې ډېر خوږ. نو فکري ملګری زما او ته زهیر باچا و تاولا و متي الله و دا ملګری دا ماشټر دا قسم دا نظر علي و دا ماته زه قسم درته اخلم چې دا ماته د وینې د رشتې ډېر راتېر دی. دا زما پر سر درېږي، دا زما پر سر هر څه کوي. زما د وینې رشتې والا به یوه سوال جواب د ما څه کوي، ته نو دا ځای نو تا څه کوي، ته نو چېرته پاره ورتلې، تا نو په دا نیمه شپه مردوړي کلي ګسه څه کوئ چې ته تلې، نو ګسه ته ولې تلې، نو بیا تا ګسه د پښتون قام نور مړه و تا ژوندی کوئ، نو دا خبرې دې راته کوي، دا وایي چې دا رقم نه ده. عزیزانو دوستانو، یو خواسته درته کومه چې د فکر په ملګري مې ملګري را سره وکړي. ووټ نه ته څه غواړو، ووټ خو هغه د تیر چار چاته ورکړی دی، زموږ څه کار. او پر خپل ووټ به زما په خیال چې یو خبر ته کوم چې خوا را سبا ده نه کړي، زما خیال شرمنده به م یا چې چاته مو ورکړی دی. ولې هغه خو نوس کامیاب د دې چر چې وایي د پای د خوا بازي وه، د سر له خوا نه وه، بازي د پای د خوا وه. چې چا 200 ووټ اخیستي وو هغه کامیابه، چې چا 2 لکه ووټ اخیستي هغه ناکامه. بازي د پای د خوا وه. موږ لا خطا وو، ما زهیر باچا به اوس وختي را وزیرانو 200 ووټ خو موږ هم اخیستی شولو، کوم 2 لکه نسو اخیستلی، موږ هم اوس وزیران موږ خطا وتلو. مازې ورور د پای د خوا کیسه وله موږ مازې په خطا وتلو. عزیزانو وکام ته ډېرې ستونزې دي. ما غواړم چې ویډیو کړې وله د سی ټي ډي خپل ایس پي دا وایي، زه نه وایم، یو عام سړی دا نه وایي. ایس پي او ډي آی جي دا وایي چې د پی ټي ایم به موږ نه پرېږدو. زه د تاسو یو سوال کوم، ته په خپله سوچ پر ووایي چې موږ لاړ شو، بیا ته پر وګایېږي. که ما غلط ویل یا ما دروغ ویل یا زما خبره غلطه وه، ته خپله پر وګایېږي. په دې ملک کې ډېرې پارټیانې شته، زه په یوه پارټۍ نه ګایېږم، ګرده زموږ سر و سترګې دي، موږ یې عزت او احترام کوو. د هغه د لیډرانو دا پارټیانو موږ پر چا نه ګایېږو. لیکن یو سوال زه د تاسو کوم، او تاسو خو تا که بیا په دې کې ډسکس نه کوئ خپل د خپل. دا څه کیسه ده چې دا ګردې پارټیانې جلسه هم کولی سي، جلوس هم کولی سي، ووټ هم اچولی سي، د دنیا هر څه هم کولی سي. پی ټي ایم ته پر پی ټي ایم سی ټي ډي ډسک جوړوي. پی ټي ایم چې د په کوټ کې ملګري پر وټل کښېني، څوک یې نیسي. د نن څخه 5 ورځې مخکې دا د روژې ورځ مخکې وو، موږ چمن له روانو زه نور باچا او دا تابلا او دا رسره متي الله ته خو نه سره زهیر باچا ته نه موږ روان وو، لا اله الا الله محمد رسول الله چې را یې وګرځولو. ما ورته وویل ما ته موږ څه خو نه توپنچه شته، نه بم شته، نه کلاشینکوف شته شی، نو موږ به هلته څه وکړو، خو زه یو تقریر به کوو ورته به راځو. قسم دکې پرېږي. ته پر دا خبره سوچ وکړئ چې ګرده دنیا به دا چمن ته ځي، د پی ټي ایم ملګري ونیسله. ګرده دنیا لاهور، کراچۍ، پنډۍ دا هر ځای دي، منظور پښتون ولې دلته نسي راتلی، پر علي وزیر ولې دونه پابندي ده. نو د دې معنا خو دا ده چې یو کیسه خو شته چې پر دوی دونه پابندي ده، پر موږ دومره دغه چمن ته مې نه پرېږدي. بیا خو کیسه خو لږ شته، که نه څه خو ته یې وایاست، ته یې پر وګایېږه. نو که موږ د سرکاره سره میلاو نو بیا د چمن ته موږ پرېښول، بیا نو پر موږ دا دونه پایارون دا دونه کیسې دا به څه ویلي ولې. ته پر دا خبره خو دې لږ سوچ وکړئ
خودونه درته وایم د هغه مو وخت دی کار منظمه کړئ که نور نه یې هر سړی دوه یا یو دوست لري د زړه دا خو د ځان سره ملګري کوي هغه ښځې ورشستې ولر دا لښکر چیستې هغوی خوره ستا مېړه او زما مېړه دا سره یو ځای کې نو لښکر جوړېږي نو دغه تی چې دا د موږ سره ملګري سي برته یو دوست هغه بیا بل دوست ملګري کړي هغه بیا بل دوست ملګري کړي نو دا یو لښکر جوړېږي یو کامل لښکر به جوړوو او کار به د لویه سره منظمه کوو زموږ د مسایلو ال انتخابات نه دی زموږ د مسایلو ال وزارتونه نه دي زموږ د مسایلو حل دا نه دی چې موږ اسامبلۍ ته ولاړ شو زموږ د مسایلو حل مزاحمت دی چې در څو موږ مزاحمت نه وکړو مزاحمت موږ داسې مزاحمت هم نه غواړو چې خلک سبا وایي چې ورور دا خو 40 کاله په افغانستان کې جنګ اوس بیا نور جنګ کوو یا د کلاشینکوف مزاحمت نه کوو د قلم مزاحمت کوو په دې کې ملګري را سره وکړي وخت مې ډېر واخیستی ملګرو هم تقریرونه ډېر اوږده کړل تقریبا پر دا شعر ختم کوم شعر غلط وایي ویر باچا بیا را صحیح کړي وایي شعر مراسو ویر سلو دغه وای اغیار چې د دوزخ زبه ده وای اغیار چې د دوزخ زبه ده زبه جنت ته د پښتو سره